د ټویټر او فیسبوک مالکانو یو بل غېږ نیولو ته ننګولي دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې دوو بډایو پانګه اچوونکو ایلن ماسک او مارک زاکربرګ چې له ډېرې مودې راهیسې په سوداګرۍ کې سیالي کوي اوس یو بل په پنجره کې غېږ نیولو ته بللي دي. له هغه څو میاشتو وروسته چې ایلن ماسک ټویټر وپېرودو، د فیسبوک د مالک شرکت یعنی میټا مشر مارک وویل هڅه کوي چې د ټویټر په څیر یو بل اپلیکیشن پرانیزي. له هغې راهیسې ماسک د برګ په اړه څو ځلې انتقاد څرګندونې کړي دي او دا ونې یې د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي که هغه مارک زاکربرګ تیار وي زه ورسره په پنجره کې سیالۍ ته چمتو یم. زاکربرګ د ماسک دا پوسټ پر انسټاګرام باندې د خپل دې ځواب سره خپور کړی چې د سیالۍ د ځای ادرس راولېږه. میټا شرکت فرانس پریس ته د مارک زاکربرګ د دې پوسټ کاروالی تایید کړی